اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ایڈیشنل GS ڈسٹرک مہمند PTI یو ویڈیو بیان جاری کوم چې پرون موږ د ډسټرک مهمند د دوو سب ډیویژنو د GS صاحب په مشاورت باندې او د هغه د خپل اختیاراتو په جایز طریقه استعمالولو باندې د لویر او د اپر مهمند نوټیفیکیشن جاری شوی د GS صاحب په ساين باندې تاجبر خان کوم چې GS PTI مهمند دی. دا چې کوم تنظیم جوړ شوی دی دا بالکل ټیک دی او دا بالکل صحیح دی. که د دې خلاف چا ویډیو کړي یا بل څه دغه کړي خلکو کې تشویش ظاهر کړي خلک پریشانه شوي نو هغوی ته زه دا بیان ورکوم د GS صاحب په اجازت باندې او د نور خپل سینیر په اجازت باندې چې دا تنظیم بالکل صحیح جوړ شوی او انشاءالله دا تنظیم به دې کې د هر چا ته خپل حق میلاو شوی او ښه په صحیح طریقه باندې شوی. لہذا دا تنظیم صحیح جوړ دی او دې خلاف که څوک پوسټونه یا څه کوي نو به د خپل رایې د هغې خلاف به پارټي ډسپلینري ایکشن لري. دا مختصر بیان دی ما چې هغه کارکنان چې څوک په تشویش کې مبتلا دي چې یاره دا څه طریقه کار دی یا ایډیټینګ دې سره شوی چا کړی کوم ګروپ هغې خلاف هم انشاءالله کاروایي کېږي. والسلام.